د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي تعاملاتو نوې دوره. په 1404 هجري لمریز کال کې د افغانستان اسلامي امارت په ټینګو او ستراتیژیکو ګامونو سره د خپلې ډیپلوماسۍ په تاریخ کې نوې پاڼه پرانیسته. اسلامي امارت د اسلامي اصولو، ملي خپلواکۍ او د افغانستان د خلکو د ګټو پر بنسټ خپلې سیاسي اړیکې بېسارې کچې ته ورسولې. دا یوازې یو لنډمهالی بدلون نه و، بلکې د هغې هوښیارې بهرنۍ پالیسۍ پایله وه چې د خبرو اترو او متقابل درناوي پر بنسټ جوړه شوې ده. د ورود څېړنیزې او نشراتي ادارې په یوه تعلیمي څېړنه کې دې مهم او اساسي بدلون ته کتنه کړې ده. په 1404 کال کې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سیمې د سیاسي خبرو اترو، ناستو او ډیپلوماټیکو تګ راتګونو محور وګرځېد. اسلامي امارت هڅه وکړه چې خپله بهرنۍ پالیسي د تعامل، اقتصادي همکاریو او سیمهییزو اړیکو د پراختیا پر بنسټ برابره کړي او همدې تګلارې د بیلابیلو هیوادونو سره د سیاسي اړیکو او لیدونو کچه په څرګند ډول لوړه کړه. په تیرو میاشتو کې کابل د ګڼو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو پلاو کوربه او په مقابل کې د اسلامي امارت چارواکو هم په مهمه سیمهییزو غونډو او خبرو اترو کې فعال حضور درلود. له رسمي سفرونو او مهمو سیمهییزو ناستو کې د ګډون څخه نیولې تر سیاسي او اقتصادي مجامعو پورې د اسلامي امارت په 1404 کال کې هڅه وکړه چې د افغانستان سیمهییز ځایګی لا پیاوړی کړي. مولا عبدالغني برادر او نورو لوړپوړو چارواکو د ایکو په غونډه او نور سیمهییزو مذاکراتو کې ګډون وکړ او د اقتصادي همکاریو او سیمهییز ثبات په برخه کې د افغانستان په رول ټینګار وکړ. په همدې لړ کې د مولوي امیر خان متقي ګډون د مسکو فارمټ په اومه غونډه کې یو له مهمو سیاسي پرمختګونو څخه و. هغه غونډه چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارت استازي په رسمي او بشپړه توګه پکې ګډون وکړ. دا بدلون د افغانستان د سیاسي تعاملاتو د پراختیا او د تحمیل شوي انزوا د فضا د ماتېدو نښه وبلل شوه. دې تګ راتګونو وښودل چې افغانستان نور یوازې د سیمهییزو قدرتونو د بحث موضوع نه ده، بلکې د سیمې د سیاسي او اقتصادي معادلاتو یوه برخه ګرځېدلې ده. اوس ډېری هیوادونه دې باور ته رسېدلي چې له افغانستان سره ثبات او همکاري د امنیت، سوداګري او سیمهییز اتصال لپاره بنسټیز اهمیت لري. په همدې کال کې د اسلامي امارت فعالو سیاسي استازولیو شمیر له 40 څخه واوښت چې دا له افغانستان سره د سیمې او نړۍ د تعامل څرګندونه کوي. په مسکو، تهران، پکین او ډهلي کې د لوړپوړو چارواکو لیدنې دا حقیقت څرګندوي چې نړۍ ورو ورو دې واقعیت ته رسیږي چې اسلامي امارت د افغانستان د خلکو باثباته او واقعي حکومت دی. په 1404 کال کې د افغانستان اړیکې له منځنۍ اسیا هیوادونو سره نوې مرحلې ته داخله شوي. د سوداګرۍ، ترانزیت، اورګاډي پټلۍ، انرژي لیږد او اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې افغانستان د سیمهییز اتصال د مهمې لارې په توګه لا روښانه کړ. ګډو غونډو، اقتصادي تړونونو او د پلاو تګ راتګ وښودل چې د سیمې هیوادونه د افغانستان جغرافیایي ظرفیت ته ځانګړې پاملرنه لري او غواړي له دې موقعیت څخه د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره ګټه واخلي.
په همدې منځ کې په سیمه‌ییزو او اقتصادي ناستو کې د افغان پلاو فعال حضور یو څرګند پیغام درلود، دا چې افغانستان غواړي د انزوا پر ځای د لویو سیمه‌ییزو همکاریو برخه واوسي. په څو اړخیزو غونډو او مذاکراتو کې ګډون دا څرګندول چې کابل هڅه کوي له بیلابیلو هیوادونو سره متوازنې اړیکې رامنځته کړي او د دوامدارو همکاریو زمینه برابره کړي. په 1404 کال کې د پام وړ ټکي د سیمه‌ییزو پروژو په اړه د خبرو اترو زیاتوالی وو، له ترانزیتي دهلیزونو نیولې تر ترانسپورتي او انرژي پروژو پورې افغانستان یو ځل بیا د منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او منځني ختیځ ترمنځ د نښلونکي نقطې په توګه مطرح شو. اوس ډیری هیوادونه افغانستان یوازې له سیاسي زاویې نه ګوري، بلکې هغه د سوداګرۍ او سیمه‌ییز اتصال د راتلونکي مهمه برخه بولي. له بلې خوا د اسلامي امارت تعاملات له نړیوالو بنسټونو او استازو سره هم دوام درلود. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره لیدنو وښودل چې د نظر اختلافونو باوجود د خبرو اترو لاره هم پرانیستې ده. اسلامي امارت په دغه لیدنو کې هڅه کړې چې پر امنیت، ثبات، له فساد سره مبارزې او اقتصادي پراختیا ټینګار وکړي او د سیمې په کچه د افغانستان نوی تصویر وړاندې کړي. حقیقت دا دی چې په 1404 کال کې افغانستان د تیر کلونو په پرتله د سیمې په سیاسي معادلاتو کې لا پیاوړی حضور پیدا کړی دی. د رسمي سفرونو، سیاسي ناستو او اقتصادي خبرو اترو زیاتوالی ښیي چې ډیری هیوادونه له کابل سره تعامل سیاسي او اقتصادي اړتیا ګڼي. دغه بهیر افغانستان ته مهم فرصت برابر کړی چې له خپل جغرافیایي موقعیت او اقتصادي ظرفیتونو څخه د سیمه‌ییزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټه واخلي. نن د څو کلونو په تیریدو سره اسلامي امارت هڅه کوي په سیمه‌ییز سیاست کې فعاله څیره وړاندې کړي. داسې څیره چې تر ډیره پر اقتصادي همکاریو، سیمه‌ییز اتصال او له بیلابیلو هیوادونو سره پر متوازنو او متقابلو اړیکو تمرکز لري. که څه هم ننګونې لا هم پر خپل ځای پاتې دي، خو په 1404 کال کې د سیاسي تعاملاتو زیاتوالی وښودل چې کابل توانېدلی د سیمه‌ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د حضور لپاره نوې دروازې پرانیزي او د افغانستان ځایګاه یو ځل بیا د سیمې د سیاسي او اقتصادي خبرو اترو محور وګرځوي.